د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. د افغانستان پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله ورور صدیق الله راهي وایي چې افغانستان کې خپلمنځي اختلافات ډیر شوي چې پر ځای یې ملي یووالي ته اړتیا ده څو افغان ولس له روانو کړکېچونو خلاص شي. طالبانو له امریکا سره د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی دی. طالبانو ریټرز خبري اژانس ته ویلي دوی چمتو دي چې له امریکا سره د سولې خبرې له هغه ځایه بیا پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې اړخیزې پریکړې په پایله کې په 13 سپتمبر میاشت کې بې پایلې پای ته رسېدلې وې. عطا محمد نور که لاریون کوونکي له قانون سرغړونه کوي نو امنیتي ځواکونه به سخت ځواب ورکړي. عبدالله له خپلو پلویانو غوښتي چې سړکونو ته راوځي او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره پراخ لاریونونه وکړي. خو عطا محمد نور بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو ته ویلي دي چې لاریون ته دې نه راوځي ځکه دا خلک غواړي چې کړکېچ رامنځته کړي. امرخیل په سیاسي او ولسي چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاءالحق امرخیل د ثبات او همپالنې ټیم د نن ورځې لاریونونو په غبرګون کې ویلي په لاریون کې د ګډونوالو له کمې شمېر څرګندېږي چې اوس له سیاسي پلوه د خلکو فکر بدل شوی دی او د سیاستوالو د شخصي ګټو لپاره ځانونه نه قرباني کوي. کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیمه کې له 1500 څخه زیات د سوداګریزو توکو ډک موټر بند پاتې دي. سوداګر وایي د پاکستان حکومت کله ناکله دغه لار د سوداګرو پر مخ تړي. دوی وایي چې له 2 اونیو راهیسې په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې شوي دي. د کندهار اوسیدونکي د افغانستان اوسنی وضعیت بحراني دی. د کندهار اوسیدونکي په افغانستان کې روان ناورین او بېګناه وژنې نور له زغم وتلې وبللې. دوی د یوې پراخې غونډې په مهال وویل چې د افغانستان اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت بحراني دی. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.